اوس نو سهار دی راووتو دلته به چای مای وکړو بیا به بیرون کې وګرځو. د دې هوټل یو ښه سیستم دا دی چې د هرې سیمې خواړه لري او که چېرته یې د خوړو آپشن سره بوک کړئ نو بیا خواړه پکې د سهار چای او غرمه ډوډۍ او شپې ډوډۍ ټول وړیا دي او که راتلی دا به تر ټولو ښه سیستم وي ځکه بیرون کې خواړو پیدا کول او ګرځېدل پسې جنجال هم وي او آپشنونه هم کم وي. نو له همدې کبله خواړه سره چې وي یا آل انکلوسیو سیستم ډېر ښه وي. هوټل څو بیل رستورانتونه لري. عمومي د سهار چای ډوډۍ لپاره همدغه رستورانت دی. نور بیا ځینې خاص رستورانتونه لري کیدای شي هغو ته هم سړی ورشي، مثلا ایټالیایي رستورانت یا ویګان رستورانت بیل بیل او همدا ډول ځینې بارونه لري څوک څښاک دپاره ځي هغې ته. نو هغه آل انکلوسیو پکیج که څوک ولري هغوی کولی شي بیا د دغه ټولو شیانو نه ګټه واخلي او هر څومره چې غواړي وړیا. یو بل سیستم دی هغه بیا نیمه پکیج دی، یوازې سهار چای او شپې ډوډۍ پکې شامل دي خو ډرینکس بیا نشته پکې او سهار په چای خو وي هر شی، د ډوډۍ وخت کې بیا دغه ډرینک نه دی شامل خو آل انکلوسیو کې بیا ډرینکس هم شامل دي، الکولي و غیر الکولي هر شی چې څوک غواړي وچکي. نور احاطه ډېره غټه ده د هوټل، هر ځای کې د کېناستو لپاره چوکۍ، حتی کتابونه لري ایښي دي په الماریو کې، د لوبو ځایونه، حوضونه. دغسې سهولتونه شته، همدې خاطره فامیلونه او خلک ډېر راځي. حوض د مازدیګر تر 6 بجو پورې خلاص وي بیا تړل کېږي او حوضونه څو دانې دي، یو دغه چې 2.5-3 متره اوبه لري، یو هغه بل چې 1.5 متر شاوخوا دی، یو بل 1.10 سانتي او د ماشومانو او د غټانو حوضونه سره بیل دي یا د ډېرو وړو ماشومانو لپاره بیخي بیل دی. دلته بیچ رستورانت هم شته، بیچ بار و رستورانت د ورځې واز وي. دې خواته بیا دا د ماشومانو حوض دی چې اوس تړلی دی او لاندې خو بیا نو عمومي بیچ دی، بحر دی، بیچ هم ښکلی دی، پاکې اوبه دي، هغې کې هم چترۍ او چوکۍ د هوټل اړوند دي، همدا ساحه ټوله د دوی اړوند ده، دلته هم ازادانه راختلی شئ. او دلته یوګا کلاس لري، 4 بجو یوګا وي، هره ورځ خلک راځي یوګا کوي. څوک غواړي سپورت وکړي سپورت کولی شي، لاندې جیم هم شته او نور هم داسې بیخي ډېر شیان دي. نو هواوې چې لږ باراني وي بیا د بیچ خوند نه وي چندان، نورو ورځو کې ډېر خوند بیروبار وي پکې. دا هم د کرت مرکز دی، هراکلیون، او یو په دې جزیره کې تر ټولو غټ ښار دی. نور ښارونه هم لري، یو بل یې چانیا دی چې مشهور دی او یو بل دی چې نوم یې اوس هیر شو، خو تاریخي ځایونه ډېر لري. دا جزیره وي چې پخوا کله مینوسیان پکې میشته شول د میلاد نه 6000 کاله مخکې، هغوی دلته یو ډېر مهم تمدن رامنځته کړ د مینوسي تمدن په نوم.
دې خواته رستورانتونه دي شور و بیروبار ډېر دی او هغه تمدن بیا تر ډېره وخته موجود و او ډېر مهم مرکزونه چې جوړېدل هغه دغو شتمنو مشهورو کسانو په د قصرونو په شاوخوا جوړېدل د قصرونو نښې اوس هم شته دا هم یو ښاري تالار دی داسې یو ځای دی دغه شی خو تر اوسه ګرځېدل یو څوک یې باید وڅرخوي شاوخوا کې دفترونه دي نور څه معلومات و لوحې هم نشته دغه هم په دې سنټر کې مرکز کې یو بازار دی بازار نوم یې بازار دی نو راځئ چې وګورو څه شیان پکې دي زیتون کوم 20 ډوله په 2 یورو 3 یورو د پاکټ دی د زیتونو تیل او خپل زیتون او نور مرکبات یې ډېر خرڅي مصالې دلته هم تورستان فکر کوم ډېر ګرځي نو دا بعضې ټیپیک شیان چې تورستان لپاره وي هغه هم شته د قیمتونو ډېر فرق د جرمني سره فکر کم نشته څومره چې زه متوجه شوی یم په ډېرو شیانو کې مثلا تیل جرمني نه هم قیمت و په 1.9 یورو لیتر او همدا ډول نور خوراکي موادو زه یو سوپر مارکېټ ته ولاړم تقریبا ما جرمني په بیه یا ځینې شیان اته قیمت هم و په دې کوڅه کې هم چې ګورم هغه شیان چې هغه د آسیایي دوکانو کې هلته پیدا کېږي هلته او دلته تقریبا په یوه بیه وي ممکن نو نظر د هغې څه او دې څه اقتصاد ته باید یو څه توپیر یې درلودی ځکه دلته شاید د خلکو عاید دومره لوړ نه وي لکه څومره چې هلته و یا دی په جرمني کې یا مثلا په فرانسه یا نورو شاوخوا هېوادونو کې د غربي اروپا شرقي اروپا کې عاید یو څه کم دی باید قیمتونه هم ورسره کم شي باید کم وي دې کوڅه کې هم ډېر دوکانونه تړلي خو زه باید وګورم چې شنبې په ورځ دلته څه مسله ده دې ونه کې یو نارنج پاتې دی یو دانه یو همدا اوس یو چا وشکو که هوا نور هم ګرمې شي بیا تورستان نور هم زیاتېږي او دلته به بیا ممکن ډېر بیروبار وي نو دی هم قرار آمادګۍ نیسي جون جولای اګست کې بیا خامخا خلک ډېر راځي
دې جزیرې فرق د نورو غربي اروپا هېوادونو سره دا دی چې د آسیایي او غربي کلچرونو مکس دی یو ډول، ځکه دلته عربانو هم حکومتولي کړې ده او ترکانو هم. بیا له اول نړیوال جنګ وروسته دا جزیره له یونان سره ونښلول شوه. له هغې مخکې د ترکانو په لاس کې وه او په هغه وخت کې شاوخوا 15% وګړي مسلمانان وو، خو کله چې ترکانو واک نه ووته هغو کسانو یې اکثرو یې بیرته دین پرېښود او ویل کېږي چې بیرته عیسویان شول ډېر یې، او ځینې چې پاتې وو ولېږدېدل نورو ښارونو یا ترکیې دې ځایو ته. نو اوس غالب دین پکې عیسوي دی. یو څه وخت دپاره جرمنانو هم دلته واک چلولی دی او دلته ډېر جګړې هم شوي دي، بمبارونه ډېر شوي دي په نړیوالو جګړو پر مهال. نو ډېر جالب تاریخ لري. بیروبار هم زیات دی. دغه کلماکي یو وړ دکان دی، خوراکي مواد دي پکې. څه ورته وایي نه پوهېږم. بسترو ده، ډېر جالب شیان لري خوراکي. مونو په نوم یو خوراک دی د چرګ او چپس او کچالیانو غوندې، ډېر جالب خوراکونه لري. جوار هم لري، ډېر ښه یې ډاډه کړي دي. نو که راتلی خامخا راشئ. بیروبار هم ډېر وي، په لاین ورته ولاړ یو، تورستان هم ډېر ورته راځي، ډېر مشهور دی. دا جزیره 3 هوایي ډګرونه لري چې ستر یې همدا د هراکلیون هوایي ډګر دی، یو بل هم په چانیا کې دی او یو په یوه بله برخه کې دی. د چانیا هوایي ډګر یا د هراکلیون هوایي ډګر اوس جوړ شوی دی او په ځای کوم بل هوایي ډګر په همدې شاوخوا کې جوړېږي چې ویل کېږي تر 2025 کال پورې به بشپړ شي. او که راتلی نو دې ته مو پام وي چې هوایي ډګر هم چېرته دی، هوټلونه څومره لرې دی، ځکه له یوه سره تر بله سره یې ممکن 3-4 یا 15 ساعته لار وي په موټر کې. نو دې شیانو ته باید توجه وکړئ. او دا چې کومو ځایو کې ساحلونو ته سړی نږدې وي او څه ډول ځایونه تاریخي ځایونه غواړي وګوري یا نور، نو دا ټول شیان باید په پام کې ونیول شي. د خلکو یې ښه ده، د اکثرو انګلیسي ژبه زده ده، په جرمني ژبه هم ډېر خبرې کوي او په فرانسوي ژبه هم خبرې کولی شي. نو سړی له مشکل سره نه مخ کېږي، دا یو ښه والی هم لري. دغه د ښار بیخي مرکزي نقطه ده، دغه فوارې ډېرې مشهورې دي او دې نه وړاندې هغه سیټي هال مشهور دی چې کولی شئ ویې ګورئ. تاریخي ځای هم دی. ځینې تاریخي کلي هم لري، کولی شئ ویې ګورئ. او جالب غارونه لري، طبیعي غارونه. Are you ready to sing Greek now? Huh? Come on. Yeah, okay. Okay, we're going to sing a Greek song all together. It's very easy. You just have to say la la la. Very easy. La 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 la. Come on. La 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 la.
Your turn. Okay, we have to fix the last part. La 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 Let me hear you. La la, you know. د شپې نو دلته د هوټل په محوطه کې کنسرت وي هره شپه ډول ډول نن د ګریک یا یوناني میوزیک کنسرت دی Okay, this is your part. Come on, guys. You're on holidays. Come on. Let's do it again. Sorry. Left. Ik heb geen telefoon bij me. Right. And cross. Left. Right. And cross. And left. And right. And cross. And left. And right. And cross. And left. And right. I see professional dancers here. Come on, guys. Okay, let's do the music. Come on. Love it. Right and cross, left, right and cross, left, right and cross, left, right and cross, left, right. Okay, you say it now. Okay, hoppa! Bravo! Bravo!